یو بادشاہ ډېر ناپوهه وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې کومه خبره چې کې دا ملک شرمې او بس ګډې وډې ویل نو څه وکړم وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاهانو مخکې خو تا ته موږ نه شو ویلی چې دا خبره ته غلطه کې خو داسې به وکړو چې ستا د خپې پورې به یو تار وتړو او تار به داسې پټ پټ بوزو موږ ځان سره به کېږي خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدې نو موږ به تار راکاږو نو ته پوهېږه خبره په بله اړه وه ویل ډېر ښه چرته بادشاهان به راغی او ده به خبره ګډه وډه کول هغوی به تار راکړو نو ده به خبره په بله واړوله یو بادشاه راغی ورته وی چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته هغوی زر تار راکړو چې بیړه دې غرقه شي موږ دې پورې تار در تړلی و چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس نور بادشاهان دلته کمقل دومره چرته نو عزیزانو خبره دادا چې هلته خو وزیران هوښیارو که بادشاه ساده هم نو کار چلېده چرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارونی او د کارغه کیسه وي کارغه او خارونی په جګړه دي نو نوشیروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی چې وزیر ورسره دی نو نوشیروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارونی وی صاحب پرېږدی وی نه حل ووایه وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارونی نه لور غواړي او خارونی نه ورکوي وی چې نو بیا وی دې خارونی ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله در کوم چې 100 خارونه د دې لور په مهر کې وران شوي راکړي وی دا کارغه ورته وایي دې خارونی ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو خارونه وران شوي والا نور چې نوشیروان بادشاهي او بختکي وزیري داسې ډېر خارونه به وران وګورئ د دوی دا جګړه ده خپل عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ چېرته چې دا قوم وي تاسو به دا ملک خیر غواړئ ته ځان سره جخت وګوره ورځ بیرته په تا بمباری کېږي ورځ بیرته اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري سوچ پکاري اوس عقلمند او سوچمند سړی وي نو عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دې نه به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي دومره خو په سترګو ړوند نه دی دا قوم دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي یا که روس ووایي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 10 لکه خلق په پاکستان کې ولې ناست دي خبرې پې کوو دې خبرو کولو له به ته څوک لیږې دا خبرې به څوک کوي دومره خو نادان نه یئ دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ څه مو کړو څه کوئ لګیا یې هغه د رحمان بابا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه ای رحمانه چا ګټلې او چا بایللې نن ستا د نصیب جواري لګېدلې ده څوک یې ګټي او څوک یې د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه دي زما عزیزانو عرض مې دا ما سره هېڅ فکر نشته زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو د سیند په غاړه به ناست و روټۍ به یې چېرته پیدا کړه به یې وخوړه د سیند په غاړه به ناست و الله الله به یې بادشاه مړ شو چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړه چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې هغه ورته ووایي چې زه جرنیل صاحب زه دل یم بادشاه یم وی دلې څنګه بادشاه دا ګورې نه جامو ته ټاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست
ستنې نه تار ونیسته او سیند ته ستن وغورځوله او راوړئ زما ستن راوړئ چې د دریاب څومره کبانو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولی راوړه ویل هم لیده زه دلیم بادشاه یم چې جرنیلانو ډېر تنګ کو نو جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعم یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعم فإن العمر يلفظ والنعيم يزول اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه دا عمر بدیم یو ورځې تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګاریان پاتې شي عمر بدیم ختم شي او نعمتونه به هم درنه پاتې شي دوه لاس بختې به ته ترې روان شي بیا ورته څه وایي ورته وایي وإذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول اے مرګریا کتا نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه جنازه دی پوګه دا ادیره تروان نو فاعلم بأنك بعدها محمول دا شپاړسنی یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل پوګي او قبر ته روان کړي خیال د دیو کا تراله او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت خالی دی په تخت کې زما عزیزانو بادشاہي په فقر کې ده بادشاہي په غربت کې ده بادشاہي په دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه راپاسې هېڅ غم غچ دي عزیزانو خبره دلته د بادشاهۍ نه ده خبره د ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کېږي ځکه چې د ړندو لاس کې د لارۍ سټیرینګ ورکې د ړندو لاس کې د اسپې واګې ورکې نتیجه به سي ځي به کم طرف انجام به سي خبره د ملک ده دا څه ملک دی بیګا تاسو وکته کروڑونه ډزې هم دي ده که نم دي دي نم دي اورېدي کروڑونه ډزې کلاشنکوفې بمونه دا پکې خلاصېده ولې منبري ګټلې ده ته ورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو ډزې کړی دی تر ننه یې کیس نه خلاصېږي بیګا یې ملک ټیپر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلېدی په یو سړي کیس رجسټر نه شو دا ملک دی دا وطن دی ما یو ډز کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي منبر له 2 کروڑه ډزې وشوې چا پې کیس رجسټر نه کړي اوس دې شله به عمر د کم ځای نه پیدا کما دې ملک له به عمر د کم ځای نه پیدا کړي چې یو ښځه ورته راله ماشومې په غېږ کې دی وی عمره دا قرآن یوازې مونږ دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته یې بیبي قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق نشته نن امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټټ وکړو هغې دپاره هر څه دي بیا خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای نور هم را ټټنګه کړي نور لوی چینجه په دې غریبو کې دا غریب خدای پیژندلی چې دا ښځې سوټې تکي دا میندې پردي لوښي وینځي دا میندې چې دی پردی جامې وینځي
او دا ډنګي راوړې دی ډمګي دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پیژندلې قوم هلکه خدای ظالم دی وای خدای ظالم دی خدای ته پته وکنه چې تعالی میګیا که وزر درکم ته خود خلکو سترګې خوري تاسو خدای پیژندلې دا غریبان دا د شنو چایو غله دا د کباب او د روټۍ غله دا خدای پیژندلې دلته یو دی د خره غوندې سپېږمۍ پرون میلادینو سپېږمۍ خړې وې داسې مې ورته سر وخوځول د خره سپېږمۍ دا خدای پیژندلي خدای په یاره واوره یا به مړ یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیا سجدې کول او د هغې پوجا پاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ متیاز یې وکړئ ښه ورځ به نه ګورئ دغه تالي سټ به یئ دغه چولی چوک به یئ دغه پردی جارو کخ به یئ تاسو به خدای په خپلو پښو نه ودرئ او نه به تاسو له خدای ښه ورځ دا خدای پیژندلی قوم د الله نه لوی مهربان په دنیا کې بل څوک شته نو دا په مونږ یې ولې مهرباني نه ده کړې ځکه چې مونږ کې ځای نشته مونږ کې ځای نشته خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ خپل ځان وپېژنئ خپل حیثیت وپېژنئ خدای وپېژنئ د خدای رسول وپېژنئ حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه دا ملک به تباه شي دا به غرق شي آسماني آفت به پرې راشي لوټه به یې لاندې باد خدای داسې کړي نه دي نوح علیه السلام پیغمبر پکې موجود و او طوفان پرې راغی لوټه یې لاندې باندې پاتې نه شو آسمان د پاس نه اوبه راورولی او ځمکې د لاندې نه یو ساس کې به د کوهي تور غرم را پرېوتو آسماني آفت به پرې راشي د ملک تقدیر سره لوبې مه اهلیت ځان کې وګورئ قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي د ملک مشرۍ له د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړي چې دا سړی زه د ملک مشر کوم دکې اهلیت هم شته او که نه سبا به دی د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشوې چې هغه عظیمې دوپړه بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره نشته په عالم کې په شرمونو و شرمولو دا ملک په دنیا کې تاسو څه خبر دي تاسو خو د میان ورونه یئ تلاو کې چې کوم ځای ګرځئ دغه ځای وینئ بارم نظر نه لري نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه زمونږ د لاسه زمونږ د لاسه نو زما عزیزانو خدای دپاره فکر د دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رئیس دی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله یې قید کوي او پلانې څوک کوي 2 کاله یې قید ما ورته وی د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه دا قوم د الیکشن قابل نه دی دا قوم د دې قابل نه دی پرون تاسو وګوته د دې قوم چې د خلکو د ښځو او د لوڼو پکې کومې بېعزتۍ شوي نن یې په اخبار کې وګورئ د خلکو د لوڼو او د ښځو تصویرونه پکې راځي واده د چا دی او ښځې پکې د چا وشرمې دي اوس بېله خبره ده چې نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته دا بېله خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه کم قوم کې چې عقل وي داسې قوم نه وي لکه دا مونږ چې دا خلق نه وي نور قومونه هغه امریکې غوندې قوم وي یورپ غوندې ممالک وي هغه روس غوندې قوم وي هغه چین غوندې قوم
کم قوم کی چې عقلی هغه د چین غوندې قومي چې تا نه رستو آزاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تیری مونږ قوم کې عقل نشته د مونږ قوم عقل تاسو وکتو پرون مو کتو بل ورځ مو کتل دا زمونږ قوم دی او دا زمونږ خلک دا زمونږ سړي دي دا زمونږ لکان دي او دغه زمونږ ښځې تاسو خیال را دغه زمونږ ښځې دي چې په پولینګ سټیشنونو څه حال ورسره وشي دا هغه شرمېدلی قوم تاسو خیال راغی نو دې قومونو کې عقل نشته دا دغه خلق دی چې دا تاسو ولیده نن د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړو په دې چرې سوچ کړئ یا په دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړو د ملک تقدیر به کوم خلق جوړوي د ملک فیصلې به کوم خلق کوي دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو په دې سوچ کړئ خو د کارغان ورونه وایي مردار املان دی ولید او پاس ته ګرځېدی کان کو پته نه لګېده دلته سوال د عزیزدارۍ نه وي سوال د رښتې نه وي سوال د پرې جنبې نه وي سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم ټانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اسپې واګې ړوند له په لاس کې ورکې دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اسپې واګې ړوند له په لاس کې ورکې نو اسپه او ټانګه او پکې سورلی به بچ پاتې شي نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې ړندوله په لاس کې ورکړه خدای دې ملک شي ستاسو مو خدای دې ملک شي د دې ملک سوال دلته عزیزه دا نه وي سبا به دې ملک ته د تعلیم پالیسي جوړول غواړي د تعلیم نو د ملک د تعلیم پالیسي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا به یې جوړولی شي سبا به دې ملک دپاره د قرآن کریم د آئین پالیسي جوړول غواړي ته وګوره چې دا ته چا پسې منډې وای چې دا د قرآن د آئین پالیسي جوړولو پوهي سبا به د دې ملک بیرونی دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي ته وګوره چې دا سړی په دې پوهي د دې داسې مثال دی اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای نو د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه او چې کوم ورانی به یې وکړل به فټې مو لعنت آخر د هغې اډو په فټېمو څه پروا نه راتله آخر یې وویل چې په فټېمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرېکړی نه شي پوزه دې په بیخ کې نه غوسه کړي په فټېمو دا بجای اډو شرمېږي دا قوم په فټېمو شرمېږي یا هم شرمولو زما هلکومه ږیره مې سپینه شوه عمر ټول تېر شو ما څوک نه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ملا هم شرمېدلی دا د کشمیریانو قصه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تلی مال نه ویل ته څنګه مولی مال ته تلی ویل نه نو مال د بې غیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاصه وی څنګه ته یې داسې زه یم نو عزیزانو زمونږ د شرمېدو پکې یقیني دي دا خلق نه شرمېږي نو عرض میں داو چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلی د دې قوم د لاس